بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږم د نومبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ د ستاسو پوښتنې هم دي او په دې کې نن مهم موضوعات دي. د پاکستان د مشرانو پرون یو اعتراف، نن بیا یو بل اعتراف دی چې دا ډېر مهم دي زموږ تاسو لپاره. دا ان شاء الله تاسو سره شریکوم. همدارنګه مخکې د مذاکرات نه یو ځل بیا په افغانستان باندې برید او ثبات مذاکرات دا تناقض د پاکستان هم باید دغه مد نظر ونیول شي. په نړۍ موضوعاتو کې ماته د ټولو نه مهمه موضوع چې کوم یو نو سر کې مې ونیول هغه دا چې روسیې ونزویلا ته د اورشینیک میزایل چې کوم یو 12.5 کیلومتره فاصله وهي او د اتومي سلاح وړونکې دی او دا په حساب یو نه څو خلک دغه کوي چې څو خواته دا کوي، بل دا د ای آی باندې دا کنټرول شوی میزایل دی. یعنی د روسیې د یو د بهترینو میزایلونو نه چې دی همدا دی چې د امریکې لپاره جوړ شوی دی چې دا تر امریکې وهل کې دا اوس دی ونزویلا ته لیږي. د دې لیږل ونزویلا ته معنا دا ده چې کوم شی امریکې د روسیې په مقابل کې یوکراین کې کړی و، اوس دا موقع اله روسیې ته ورکړې ده چې دی وشي کولی چې د ونزویلا نه لکه د یوکراین غوندې د امریکې په مقابل کې استفاده وکړي، هغه تقویه کړي، هغې ته اسلحه ورکړي او ویل یې دي چې طیارې به هم لیږي او خپل قوام که ضرورت شو لیږي او کشتیګان هم لیږي. نو اولین شی چې دی اورشینیک میزایل ورته دغه کړي دي چې دا په خپله د کیوبا د بحران دغه را تازه کوي چې 1918 کې د میزایل کرایسیس دغه چې و کیوبن میزایل کرایسیس دا ماغه تکرار دی او دا ډېر 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 یو ښه بدلون دی په سیاست کې، ځکه چې امریکې خواته څوک تللی نه شو، هغه ته چې کشتۍ ځي وایي دلته ولې راځي، دلته خو امن دی. اوس هلته خپل هغه مملکت تا نه غواړي، چون امریکې هغې ته ګواښ کړی دی او نظام یې ورته بدلوي، کشتیګانې ورته وړي، طیارې ورته تیار کړي، میزایل ورته تیار کړي او من حیث د یو وضع د نړیوال قوانینو هغه دا حق لري چې یو چا نه کومک وغواړي. د هغې روسیې نه کومک غوښتی، روسیه ورته کومک کوي، نو د دې مخنیوی امریکا نشي کولی او روسیه لګیا ده د ده لپاره تیاری نیسي او اولین دغه یې دا و چې اورشینیک میزایلونه ورته تیار کړي دا ورته لیږي. دویم خبر دا دی چې د ترکیې مشر اردوګان ویلی دي چې ممکن موږ د اسرائیل سره همکاري په آینده وختونو کې ډیر زیات شي، بالخصوص په سیمه کې، او د اسرائیل او د ترکیې ترمنځ دا جوړښت چې دی دا به د ایران په مقابل کې، یعنی ترکیه هم د ایران په مقابل کې لګیا ده د اسرائیل سره همکاري کوي. در حال چې ترکیه په غزه کې چې غواړي رول ولوبي، اسرائیل هلته یې د مخالفت کوي او په عین حال کې ترکیه چې په سومالیه کې د جهازونو یو اډه او نظامي یو اډه د جوړه کړې ده او هلته د هغې مخالفت هم اسرائیل کوي چې ترکیه باید دومره قوي نشي چې هر خواته زما د بحساب اردو ولري، په سومالیا کې هم ولري او دلته په غزه کې هم فعالیت ولري، مګر په عین حال کې بیا چې دلته ورسره د ایران په مقابل کې یو ځای کېږي بیا دلته ورته خوشحاله دي، دلته وایي چې دا درست کار دی. راځم د درېیمې مهمې موضوع ته. سبا نن ورځ یعنی شپږم د دغې چې دی نومبر په ترکیه کې د افغانستان او د پاکستان دریم دور د ناستې دی. په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب به د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق، د معین د وزارت د کورنۍ چارو وزارت رحمت الله نجیب، د افغانستان امارات کې سفیر سهیل شاهین، هنس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخي او همدارنګه د دویم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالی دي. یعنی کسان ډیر مهم کسان دي او درست کسان دي. دی به هلته ځي، دی به په دور به شروع کوي او وایي چې خبرې کوم ځای نه چې قطع شوې وي په دویم دور کې د هماغې ځای نه به بیرته شروع کېږي. خو دلته یو ټکی ډېر مهم دی چې مخکې د تګ نه دوه لویې واقعې شوي دي. یو دا دی چې خپله اسحاق ډار متقي سره خبرې کړي دي او دا هیله اظهار کړې ده چې دا ځلې کوشش وشي دا زموږ مسله حل شي. او دویم کار دا شوی دی چې د پرون یعنی 5 د نومبر په ننګرهار په شینوارو کې په یو مسجد باندې پاکستان برید کړی دی
او الته د امام د مسجد زخمی دی او هغه ننګرهار کې راوستل شوی بستر دی چې دا برید ولې کړی دی د دنه د هدف څه دی آیا دا د معنا ده چې اردو د پاکستان اول نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب نشي یا که د هغوی دا فکر دی چې موږ به بمبارد کوو نو فشار به په مذاکراتو کړی چې فشار نه راځي هېڅ نه و فشار نه راځي لا برعکس افغانان نور مصمم کیږي چې خپل موقف کې ډډ ودرېږي او د پاکستان هر موقف نور رد کی نو دا دوی په ګټه نه دی د همدغې په اساس باندې دوه نور نظریات راغلي دي یو اسحاق ډار د سنا په چت لاندې دا خبره وکړله چې د پاکستان کې تر څو دغه اصلاح رانشي یعنی هغه نظامي اصلاح رانشي هغې خو دا نوم یې وانخیست هغې دومره وویلې چې په کابل د سیرینا پیاله چای موږ ته ډېر قیمته تمام شو او دا هغه خبره ده چې په دغې خبرې په سر باندې همدا غلام عیسی خان چې وزیر د مالیې او نواز شریف صدر اعظم دا بندي شول دا دواړه او د متواري شول د وطن نه په حساب ویستل شول دغې ټکي باندې عمران خان په همدغې ټکي بندي دی چې اردو ته یې ویلې چې د نورو ځایونو کې ګوتې مه وهئ خپل وطن خپل دا سم کړئ چې دا د لاسه تلو دی د ده قیمت ورکړي یو ځلې بیا اسحاق ډار دا جرأت وکړ او په سنا کې ویلې چې مشکل زموږ دا دی چې تر څو زموږ نظام سم نشي موږ په ځان کې بدلون رانوړو موږ سره ګاونډیان نه ښه کېږي او ویې ویلې چې دغه پیاله چای موږ ته ډېر زیات ګران تمام شوی دی او د دې پیاله چای قیمت موږ لګوي یعنې افغانستان چې زموږ نه لرې کېږي او نورو ملکونو سره نږدې کېږي بالخصوص هندوستان اوس د دوی په مغزو سور دی نو په دې اساس باندې دوی اوس دا وایي چې دا زمونږ د نظامیانو د دغې نه دی همده لپاره اوس دوی لګیا دی یو نوی قانون یعنې 88م امندمنټ راوړي چې هغه د تعدیل د قانون اساسي د پاکستان کې دا دی چې د اردو په تشکیلاتو کې به دوی اوس بدلون راوړي په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي یو بل د پاکستان د لوی سیاسیون نه چې اوس د اپوزیسیون رئیس هم دی د عمران خان د خوا نه محمود خان اسکزي هم ویلي دي چې پاکستان باید په افغانستان کې د جنگ د لارې نه مخکې لاړ نشي د اوربند ماتول ونه کي او جنگ په افغانستان کې باید تکرار نه کي دا کار موږ ته مشکلات زیاتوي او فاصلې زموږ نور زیاتوي او کېدای شي که دی جنگ په افغانستان تحمیل کي نو افغانستان به د پاکستان ګورستان شي لوی قدرتونه پکې تلي غرق شوي دي پاکستان هم پکې غرقېږي دا یو وارنینګ یې ورکړی دی دوی ته چې دغه کار مه کوئ په عین حال کې د موساد یو کارکون یو یعنی استخباراتو غړي خپل په دغه ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې پاکستان د خپل د عسکرو په مقابل کې د اسرائیل نه د $100 په مقابل کې خپل عسكر را لیږي د اصلا هغه اشاره دي ته کړې ده چې په غزه کې دی ویلي چې پاکستان عسكر دی غزې ته د صلح حافظ په نه دغه راشي دلته دا ویل کېږي چې پاکستان د هر عسكر په سر باندې $1000 د میاشتې غوښتي دي اسرائیل ورته د $100 پیشنهاد کړی دی او دا خبره دی ایجنټ په خپل ویبپاڼه کې لیکلې ده چې موږ ورته $100 ویل یعنی د هغه سپي قدر ته ارزش یې ورته نه دی ورکړی چې تاسو کرایي عسکر هستئ $100 بس دي راځئ په $100 باندې زما نوکري وکړئ دلته چې څه درته حکم کوم دا وکړئ خو دوی شرم نه لري دوی د هر چا نوکرۍ ته سر ټیټوي په بلوچستان کې د بیلې برید کړی دی په پوځیانو باندې د چوان په دغې کې سیمه کې دغه جوان په سیمه کې جوان 11 عسکر وژل شوي دي یو میجر سیمنسب وژل شوی دی 6 ټپیان شوي دي او دا برید کامیاب دغه شوی دی او خپله دغې ته کوم زیان نه دی اوښتی همدارنګه د هنګو په دغه کې د پولیس په تانه باندې حمله شوې ده هلته یو انفجار شوی دی د ده په نتیجه کې دغه پولیس وژل شوي دي او همدارنګه ویل کېږي چې په 24 د اکتوبر هم د هنګو په همدغه سیمه کې په پولیس په تانه باندې حمله شوې وه یو افسر پولیس وژل شوی و او یو پولیس هم ورسره یعنی یو افسر او یو پولیس وژل شوی و او د هنګو د هغه اوله حمله مې چې تاسو ته وویله هلته 3 پولیسه وژل شوي دي نو په دې رنګ باندې دلته په پاکستان کې په پوځ باندې بریدونه ډېر زیات شوي دي د نومبر په 12 خیبر پختونخوا اسمبلی
دا اعلان کړی دی چې د پښتنو لویه جرګه راغوښتې ده او دوی به د سیمې او دا موضوعات به د جرګې په ذریعه کې دا کوي او دا جرګه د اسامبلۍ یعنی د خیبر پښتونخوا د اسامبلۍ د ملي روغې جوړې کمیټې دا دغه کړی دی او د جرګې راغوښتې ده. جرګې مشري به خپله د صوبه سرحد یا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی به کوي او د دې مشري به کوي او دا لویه جرګه به د کېږي. ممکن افغانان هم پکې اوسي ځکه دا د پښتنو جرګه راغوښتې ده. همدارنګې تاسو معلومه ده چې الجولاني روان دی امریکې ته او د هغې لپاره د تګ لپاره لکه څنګه چې زموږ مشران بهر ته ځي د بهر تګ اجازه ورته غوښتل کېږي. نو دې دم د یو کال لپاره اجازه ورکړ شوې ده د ملګرو ملتونو لخوا. خو امریکا دا تصمیم نیولی چې نه د راتګ نه مخکې باید دا لارې ورته ټولې همواري او دا شی د مخې نه لرې شوی اوسي. یو مسودې د قانون جوړه کړې ده د ملګرو ملتونو شورای امنیت ته وړاندې کړې ده چې د دوشنبې راتګ دغې نه مخکې دې باندې به دی راګیري وکړي که دا پاس شي د په اساس باندې احمد اشر باندې او په دغې باندې چې کومې پابندیګانې لګېدلې دي جنگي جنایتي او همدارنګې په سوریې باندې هغه ټول به قانوني دور لرې شي. امریکې خپل د خوا نه لرې کړي دي د ملګرو ملتونو خوا نه دا بندیزونه لا نه دي لرې شي. ملګرو ملتونو ضرورت لري شورای امنیت ته لاړ شي او دا بندیزونه لرې کړي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ډاکټر صادق محمد منګل دغه کړی چې پاکستان زموږ د اتلانو نومونه په خپل میزایلونو ایښي دي، یعنې هدف دا دی چې دی ولې ایښي دي. د مسایلو باندې خو پخوا بحثونه شوي دي. لنډه توګه باندې به درته ووایم چې دا میزایلونه چون د ضیاءالحق په وخت کې اکثرا جوړ شول، دا غزنوي و ابدالي و دا، نو ضیاءالحق په دې فکر کې و چې دا افغانستان چې دی پاکستان چې دی دا یو هغې وخت کې د نظریه دا وه چې دا به یو کنفدریشن جوړیږي او حکمتیار هم په دې نظر و چې پاکستان سره به کنفدریشن باید جوړ کړو. کنفدریشن به جوړ لکه یو وخت کې چې مصر او سوریه کنفدریشن یې درلوده، دارنګه یو کنفدریشن به جوړو. په هغې صورت کې دا خوره به یو وي. نو دوی دا فکر و چې دا یو دی او دا ضیاءالحق هم دا دغه کوو چې چون ضیاءالحق د علامه اقبال اشعار او کتابونو دا دغه کول، هغې کې د دې سیمې زموږ تاسو ډېر زیات توصیف دی د هغې په اوصافو کې لیکل شوي دي. زموږ تاسو د پښتنو او د افغانانو په غیرت کې علامه اقبال ډېر شعرونه لیکلي او دی د هغې نه ډېر متاثر و. نو په هغې اساس باندې د غزنوي ابدالي غوري دا دغه د تاریخي لحاظ نه په خپل په میزایلونو باندې کېښودل او دغه نه کوو. او بل دا و چې د ضیاءالحق نږدې مشاورین یعنې چې سیاسي مشاورین یو هغه افغانانو او د افغانانو سره به مشوره کوله. نو په دې اساس باندې دا په هغه وخت کې کېښودل شوي و چې اوس دی دغه شوي په دې باندې دی چې ګواښ وکړه. نو خپله میډیا یې ورته دا تانه ورکړله چې میزایلونه خو د افغاني نومونو باندې دي او کنځلې هماغې شخصیتونو ته کوي، نو دا خو ستا کمښت دی، دا خو د افغانانو نه دی. نو دې باندې دوی په خپله هم پوهېږي چې دا زموږ شخصیتونه دي او دوی په هغه وخت کې پرې ویاړل او په ویاړ باندې دا نومونه پرې ایښي وو. نو اوس فکر کوم چې دوی کوشش کوي چې داسې یو قانون راوړي چې دا ډېر نومونه بدل کړي. یو خور زموږ نورما قیومي د واخان بندر په متعلق ویلي معلومات راکوي. آیا دغه لاره چې دا د پاکستان نه غواړي چې جوړه شي یا نه غواړي چې خلاصه شي؟ پاکستان غواړي چې دا د هغوی په لاس کې اوسي. بله دا ده چې افغانستان به دی یو اشاره کړې ده چې آیا افغانستان رښتیا هم تجزیه کېږي؟ ځکه دې لیکلي دي چې استاد مسعود خپل په خبرو کې چې بهار تلویزیون سره یې کړې وي هلته دا خبره کړې وه چې افغانستان د تجزیې خواته روان دی. د واخان په متعلق به دا تاسو ویم چې پاکستان نه غواړي چې واخان لاره جوړه شي ځکه دا ځان ته یو اقتصادي ګواښ ګوري او د خپل هغه اقتصادي کمربند ته ګواښ ګوري. په همدې اساس باندې دلته شخړې جوړوي او د چینایانو ته غلط راپورونه ورکوي تر څو د واخان دا لاره چې ده دا جوړه نه شي. او یو مشکل یې همدا دی کله چې افغانستان نه غوښتنې کوي یو یې همدا دی چې د واخان لاره مه جوړوئ. هر څه چې غواړئ زما د خاورې لاره نه غواړئ چې ما ته محتاج اوسئ او کله چې زه تورخم غواړم چې خلاص کړم کله یې بند کړم زما په اختیار کې اوسي. که تاسو آزاد شولئ بیا خو زما حکومت ختمیږي. راځم د استاد مسعود خبرو متعلق. استاد مسعود د اقتصاد استاد دی، د سیاست استاد نه دی.
نو د لپاره د ده ته ضرورت نشته دی راشي په سیاسي موضوعاتو باندې تحلیل وکړي. څنګه چې دی بل چاته اجازه نه ورکوي په اقتصادي مسایلو ته بحث وکړي، ځکه دا د فیلډ د کمانډ لري. نو دا د یو غلطه مفکوره ده او د تلویزیونونه چې زما بالخصوص د بهر تلویزیونونه دا هیله ده چې دوی ښه پوهېږي چې داسې خلک چې په دې وخت کې افغانستان ته تخریش کوي دوی به داسې افکار ټیټ نه کړي. اگر چې دوی به کېدای شي موږ ملامت کړي، ځکه چې په دې ورځ باندې ما ته یې زنګ وهلی و، ما ته فوزیه شهاب چې خپله دې برنامې ګرداننده ده، ده ما ته زنګ وهلی و، خو زه خپل د مصروفیتونو په اساس باندې ورستګي مې ونه شو کولی، جواب مې ورنه کړی. برنامه بیا زه چې کله برنامې ته دعوت شم یا وغوښتل شم یا زنګ راته راشي پوهېږم چې دا غواړي ما، بیا زه هغه تعقیبوم چې زما په عوض څوک راغلی و. نو ما چې کله وکړه چې استاد مسعود راغلی، زما لیزه دا خو پوه سړی دی، غټ سړی دی، خو چې کله خبرې مې واورېدلې ډېر پښیمانه شولم، ځکه چې کله موږ نه ځو دغسې ناقصو خلکو ته د ناقصو افکارو په اساس وخت پیدا کېږي، راځي تخریش کوي. افغانستان د تجزیې خواته نه دی روان، دا کاملا یو دروغ او کاذبانه خبره ده. دا خبره دویم کوي، دا خبره ځینې نور ساختګي تحلیلګران هم کوي چې یو خو ته افغانستان تلویزیون ته چې راشي یو رقم خبرې کوي، بیا خپل په ویلاګونو کې بل رقم خبرې کوي، او بل دا دی چې دوی تسلسل د دماغي او تسلسل د افکارو هم نه لري. زه مخکې د دې نه چې طالبان راشي ما ویل طالبان به راځي، پاکستان سره به جنګېږي، پاکستان به وهل کېږي، افغانستان به لویږي، افغانستان به ارامېږي. دوی د هماغه وخت نه ما ته ویل ته څه خوبونه ګورې افغانستان خو خرابېږي او تجزیه کېږي. زه اوس هم دوی ته وایم چې دا ستاسو خوبونه دي، افغانستان نه تجزیه کېږي، افغانستان د لوی افغانستان خوا ته ځي، افغانستان آبادېږي، افغانستان په خپو درېږي، پاکستان ورانېږي. دا د ډاکټر مسعود غوندې د متعصبو په حساب قوم پرسته، نژاد پرسته، د ژب پرستۍ په اساس د دوی په زړه کې یو بغض غونډه دی، د دوی بغض دی، دوی غواړي ملت وجنګوي سره، دا د جنګولو لپاره دا خبره کوي. که نه هېڅ آثار د ده نشته دی چې افغانستان تجزیې خواته روان وي. ولې دا خبرې پاکستان په هکله نه کوئ؟ پاکستان تجزیې خواته روان دی، په هغې دا خبره نه کوي. افغانستان چې مستقل روغ افغانستان دی او ټول ملکونه کوشش کوي چې افغانستان په خپو ودرېږي، دوی وایي چې افغانستان تجزیه کېږي. نو خبره دا ده چې ما لپاره خو مشکله ده، زه چې یو برنامې ته دعوت شم زه لاړ نه شم، بیا بیرته چک کړم، زما په عوض چې ګورم یو کمونیست راغوښتی، هغه چا چې وطن خرڅ کړی دی، او بیا یو سیمنصب راغوښتی. سیمنصب راغواړي سیاسي تحلیل پې کوي، پولیس راغواړي سیاسي تحلیل پې کوي، د استخباراتو سړی راغواړي سیاسي تحلیل پې کوي. دا واړه د بازار کې دا جاسوسان نه د استخباراتو، یو دی د هندوستان نه دی، یو دی د امریکا نه ځي راځي لونګۍ وهي. ډېر منافق انسان دی، ډېر منافق انسان دی، ځکه چې پخوا په کمونستانو کې خات کې و، بیا د ډاکټر د غني په سر باندې د خلکو غاښونه ماتول، اوس د هیبت الله خپو ته خلک غورځوي. دا هغه منافقین دي چې دی راځي لکه نه یې رشته دا ده، نه یې رښتیا سیاست دی، نه د سیاست سر و کار شته دی. باور وکړئ جمهوریت په وخت کې پلشویي کوله په صرافې دغې کې په د پیسو په مارکیټ کې، هغوی اوس راځي سیاسي تحلیلونه کوي. نو دې کې به موږ څه وایو؟ خو دې کې خو د تلویزیونونو ګناه هم ده چې ولې دا خلک راغواړي. ښکاره خبره چې قحط الرجال دی، بس کسان نشته دوی دا کار کوي. جلیل احمد امینی ورور ویلی چې آیا روز شاهد فروپاشی پاکستان خواهیم بود یا د پاکستان د ماتېدو لیدونکي به اوسو؟ بالکل امینی وروره، پاکستان مخ په ټوټې کېدو روان دی او د ده ټول شواهد دنیا هم ګوري، موږ تاسو هم ګورو، ورځ تر بله اور هلته بند دی، ورخطا دي، نظام یو بل سره نه ټینګېږي، اقتصاد خراب دی، ټولنیز حالت خراب دی، افغانستان به جوړیږي او پاکستان به ورانیږي. شمس الرحمن شمس ورور وایي افغانان ولې د پاکستان تبلیغاتو افغانان ولې د پاکستان تبلیغاتو په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟ آیا بیا د اسلامي امارت په هکله دا پوښتنه کوي چې آیا دوی خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ زما په نظر نه، دوی خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. اسلامي امارت خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. دلته ډیر کار پکار دی. په ټوله دنیا کې تاسو ګورئ د سوشل میډیا چې د خلکو اکثرا موبایلونه لاس کې دي، هغه ډیره ګوري،
هلته ورته کسان کېنولي، دوی دا نه دي کېنولي. وزارت اطلاعات و کلتور په تلویزیونونو کې برنامې باید ورته ولري، برنامې نه لري. خپله ملي تلویزیون باید د دپاره علیحده برنامې ولري، کلیپونه جوړ کړي، تبلیغاتي هغه نه لري. د افغانستان په خلک او دغه ولس چې دی په دې ساحه کې زمونږ خپل تحلیلګران چې راځي په دې باره کې معلومات کم لري، خبرې نشي کولی. تلویزیون چې غواړي یو نفر په یو موضوع کې هغه راځي لکه ډاکټر مسعود غوندې د تجزیه او د دې په یوازې ستا په ګټه کار وکړي، ستا د ملت او ستا د اتحاد په خلاف کار کوي. بنان نه موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی او نه حکومت خپل مسؤلیت ادا کړی دی. په دواړو حالت کې موږ پیشنهاد ورته کړی دی، دغه ما بذات په خپله ذبیح الله مجاهد ته کړی دی، کس مې ورته لیږلی ورسره ناست دی، نه ده منلې نه ده کړې، ځکه خو دی اوس وروستو پاتې دي. آخري پوښتنه دا ده، آریا زدران ورور پوښتنه کړې چې رباني ولې حمیدګل په امر کابل کې د ډیورنډ کرښې اسناد سوځولي وو. داسې لنډې درته وایم چې وروره دا د سوشل میډیا تبلیغات دي، نه هغوی دومره واړه کېږي چې تا ته راشي وایي دا کاغذ وسوځوه، او نه دی دونه وړه کېږي چې هغوی په ګفته کاغذ وسوځوي. کاغذ په سوځولو سره د ډیورنډ کرښه مثلا نه ختمیږي. نو هغوی چې ښه په دې پوهېږي چې د کاغذ په سوځولو ډیورنډ کرښه نه ختمیږي، نو دا احمقانه خواهش ولې وکړي؟ او بیا ما ته ووایي چې داسې کوم سند وجود لري چې وسوځول شي. بله خبره دا ده چې کوم اسناد اصلي دي هغه په د انګلستان په لایبررۍ کې دلته پراته دي، هر څوک چې راځي دیز نه راوباسي تاسو ته یې ښیي، د کابل نه ښیي. کومه کاپي چې په افغانستان کې ده هغه په آرشیف د وزارت خارجه کې ده. اوس هم ډیپلوماتان نه پوښتنه وکړي چا چې آرشیف کې کار کړی دا اسناد هلته موجود دي. نو تاسو ته دا چا ویلي چې دا د رباني د حمیدګل په خوله باندې دا وسوځول؟ لږ ذره عقل و تعقل نه کار واخلي، یو شی د دغې عقل سره نږدې پوښتنه وکړي که نه ده. د حمیدګل د اول دا غوښتنه نه کوي هغه، ځکه حمیدګل خو د استخباراتو رئیس تېر شوی، هغه په دې پوهېږي چې د کاغذ په سوځولو قضیه نه ختمیږي. ویې سوځوه کاغذ یې دلته به یې وسوځئ، د لندن د دغه لایبررۍ نه به یې څنګه وسوځئ، د وزارت خارجې د آرشیف نه به یې څنګه وسوځئ، د نړۍ د نورو دغې نه آرشیفونو نه به یې څنګه وسوځئ. دا په ارض کې موجود دي. له ده لپاره دا خبره غلطه ده، دا درسته نه ده. د چا خبره وایي خپل غوږ ته ګورئ، سپو پسې منډې مه وهئ. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.